بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په نن درس کې څه شي ته راورسېدلو؟ په نن درس کې موږ او تاسې د خپل کتاب 20 او 21 صفحه مطالعه کوو، چې په 20 صفحه کې زموږ او ستاسې عنوان دی ریویژن ټیسټ 2. د دوهم امتحان دی. د دې دوهم د امتحان ریویژن یا تکرار دی. په دې درس یا په دې امتحان کې به تاسو څه شی زده کوئ؟ لومړی به تاسو دا زده کوئ چې څنګه د یو چا نه پوښتنه وکئ چې دا څه شی دی. کله چې تاسو د یو چا نه پوښتنه کوئ نو په انګلیسي کې به داسې پوښتنه کوئ چې what is this؟ دا څه شی دی؟ هغوی به تاسو ته جواب درکوي چې it is a book. دا یو کتاب دی. په دغه شکل تاسو ته تقریبا 40 پورې د یو نه نیولې د 40 پورې مثالونه درکړل شوي دي. هر یو به تاسو په خپله کتابچه کې لیکئ. فرضاً تاسو به راځئ د اول مثال ته. داسې به ولیکئ په خپله کتابچه کې. یو سوال به وکئ What is this؟ دا څه شی دی؟ بیرته به جواب ولیکئ. تاسو ته باید دا زده وي چې دا څه شی دی؟ کار دی. نو تاسو به ولیکئ چې it is a car. دا څه شی دی؟ یو موټر دی. صحیح ده؟ اووم مثال ته راشئ. تاسو به همداسې سلسله وار ولیکئ، خو زه تاسو ته پکې یو څو مثال حل کوم. اووم ته به راشئ او به لیکئ چې what is this؟ دا څه شی دی؟ تاسو پوهیږئ چې دې ته په انګلیسي کې ډاګ ویل کیږي. صحیح ده؟ نو تاسو به ولیکئ چې it is، د it او د is منځ کې به فاصله ورکوئ. it is a dog. دا څه شی دی؟ یو سپی دی. په همدې شکل تاسو راشئ 19 مثال ته. تاسو به ولیکئ 19. سوال به وکئ What is this؟ دا څه شی دی؟ جواب به ولیکئ چې it is a fish. دا څه شی دی؟ یو ماهی دی. په همدې شکل به تاسو د 40 سوال پورې دا ټول سوال او جواب به تاسو په کتابچه کې ولیکئ. که په دې ساحه کې ستاسو کوم لغات نه وزده، صحیح شوله؟ کوم لغات مو نه وزده، نو بیا داسې وکئ که نه ګرانو زده کوونکو چې تاسو خپل د کتاب د مخکنۍ صفحې وګورئ، دا پکې ولټوئ، تصویر په ذهن کې راولئ، تر څو تاسو ته دا ټول درس په صحیح ډول باندې زده شي. راځو مخته د بي ساحې ته راځو. د بي په ساحه کې به تاسو ګرانو زده کوونکو څه شی کوئ؟ په دې ساحه کې به تاسو داسې کوئ چې تاسو به سوال کوئ What is it؟ فرضاً دلته اول لیکلي دا ویښتان، نو تاسو به اول سوال داسې وکئ چې What is it؟ What is it؟ دا څه شی دی؟ نو دا ویښتان دي. ویښتانو ته په انګلیسي کې هیر ویل کیږي. بیرته به جواب ورکوي چې it is his hair. دا د هغه ویښتان دي. د دې نر په اړه چې 15 سواله شوي دي کې به جواب کې تاسو ټول his استعمالوئ، او د نجلۍ دپاره چې د 2 نه د 10 پورې سوال شوی دی دپاره به her استعمالوئ. صحیح ده؟ فرضاً اوس دغه 4م سوال مونږ حل کوو. نو به لیکئ 4. What is it؟ دا څه شی دی؟ نو دا لیګ دی. نو به لیکئ چې it is his leg. دا د هغه پښه ده. په همدې شکل دا نور به هم تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دلته راځو د نجلۍ ته. د نجلۍ ته وګورئ، دغه 8 اشاره یې کړې ورته ګوتې ته. نو تاسو به ولیکئ 8، یعنې 8م سوال دی. وبه لیکئ چې what
is it. دا څه شی دی؟ جواب به ولیکئ چې it is her finger. دا د هغې نجلۍ ګوته ده. صحیح شوله؟ شپږم د دې ویښتانو ته راغلی دی، نو به لیکئ شپږم. What is it؟ دا څه شی دی؟ جواب به ولیکئ چې it is her hair. دا د هغې نجلۍ ویښتان دي. په همدې شکل به دا نورو ته هم ځوابونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. راځو اوس یو د سی برخې ته. د دې امتحان دا اصل کې ستاسو امتحان دی، خو زه تاسو ته په دې خاطر باندې حل کومه تر څو تاسو ورباندې پوه شئ. اوس تاسو ته وایي په خپل بدن کې تاسو خپل ځان ته ټچ څه معنا؟ لمس کول. اینډ سې او بیا ووایاست. یعنی تاسو ودرېږئ په خپل بدن کې خپل ځینې ځایونه لمس کوئ. لکه فرضاً خپل مخ باندې لاس کېږدئ، بیا ووایاست چې دې مخ ته څه شی ویل کېږي، که نه؟ یا داسې ووایاست چې this is my face. لکه فرضاً اول مثال تاسو حل کوئ دی اول ته، مخ ته په انګلیسي کې فیس ویل کېږي، نو تاسو به خپل مخ باندې ګوته کېږدئ، یعنې لمس به یې کوئ، بیا به په کتابچو کې ولیکئ this is my face. دا زما مخ دی. دا سترګه ده. سترګې ته په انګلیسي کې څه شی ویل کېږي؟ هغه به تاسو ولیکئ. صحیح ده؟ دا پوزه ده، دا فرضاً شونډې دي، دا ژبه ده، دا غاښونه دي. صحیح شوه؟ فرضاً پوزه ته په انګلیسي کې ویل کېږي نوز. تاسو به ولیکئ دریم this is my nose. دا زما پوزه ده. په همدې شکل به د شپږم پورې تاسو ټول دا مثالونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ، یا به ودرېږئ په خپل صنف کې، مخ ته خپل لاس ویسئ، ووایاست چې this is my face. صحیح ده؟ پزې ته خپل لاس ویسئ، ووایئ چې this is my nose. شونډې ته خپل لاس ویسئ، ووایئ چې this is my lip. ژبې ته خپل لاس ویسئ، ووایاست چې this is my tongue. غاښونو ته خپل لاس ووایئ، ووایئ چې this is my tooth. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې دا ټول مثالونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ.